د نن سه شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د اسلامي امارت زعیم علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د کندهار، هلمند، زابل، نیمروز، فراه، پکتیکا او پکتیا ولایتونو د علماو شورا له رئیسانو، معاونینو او اداري مسؤلینو سره مشورتي غونډه ترسره کړه. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر محترم خلیفه سراج الدین حقانی د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مارکوس پوتزل د یونما د سیاسي چارو مرستیال سکاټ میت او ملپلاوي سره وکتل. د سوداګرۍ وزارت وایي څه باندې 15,000 ټنه جلغوزي بهر ته صادر شوي دي. مالیې وزارت د ګمرکونو لوی ریاست تر اوسه پورې 2,448 یو کلي موټرو ته قانوني اسناد ورکړي او له دې درکه 143 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ښاغلي شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور پښتون کې د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ په ترخیل سیمه کې د درزدار او فرسایشي مرمر ډبرو د استخراج پروتوکول د قانون او پټرولیم وزارت او د کور جوړونې ساختماني ریاست ترمنځ امضا شو. کابل امنیه قومندانۍ وایي تیر ماښام شاوخوا 7 بجې د کابل ښار 4مې حوزې اړوند تایمني سیمه کې د هیواد ویاړلو او زړورو پولیسو یو تن ملي سوداګر د انسان تختونکو له منګلو وژغوره او 4 تنه انسان تختونکي د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ځای پر ځای ووژل شول. کابل ښاروالۍ لخوا د خوشحال خان مینې په B او G برخو کې د 2 نښلونکو سړکونو د جوړولو چارې روانې دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په بغلان ولایت کې 108 بېوزله کورنیو ته څه د پاسه 2 میلیون افغانۍ وویشل شوې. د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي رئیس او ورسره مل پلاوي ننګرهار ولایت ته سفر وکړ.